پاک د راسخینو خلکو دعا ذکر کوي چې یو خو توقف کوي خپله او بل د دې سره سره د الله څخه دعاګانې هم غواړي چې یا الله زموږ زړونه مه کږوه. ربنا ای زموږ ربه، دوی وایي چې ای زموږ ربه لا تزغ قلوبنا، مه کږوه زړونه زموږ بعد اذ هدیتنا، وروسته تر دې چې تا موږ ته هدایت راکړی دی. وهب لنا، او بخشش که راکړه موږ ته من لدنکه د طرفه څخه ستا رحمتا رحمت، ستا د طرفه رحمت هم موږ ته راکړه. د رحمت څه دلته مراد کلکوالی او استقامت دی په ایمان باندې چې یا الله هدایت راکړی دی، نو په دې هدایت باندې استقامت او کلکوالی موږ ته راکړه. انک انت الوهاب، یقینا ته یې بخشش ورکوونکی، ورکولو والا او بخشش کوونکی، بخشش ورکولو والا یې. دې آیت کې دې ته اشاره شوه چې کله اهل زیغ خلک په متشابهو آیاتو باندې دلیل نیسي او په هغو عمل کوي، په دې وخت کې به ایمان والا دغه دعا وایي. حدیث کې راغلی دی چې ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، چې زړونه بلا کیفه د الله پاک د دوو ګوتو په مابینځ کې دي، الله پاک چې څنګه وغواړي هغسې یې اړوي. نو وایي تا چې دا دعا وایاست چې یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، یا ثبت قلوبنا علی دینک، دا دعا تاسې ډېره وایاست. ربنا لا تزغ قلوبنا، نو دې آیت کې دا دعا تعلیم وسو ته. ربنا انک جامع الناس، په دې کې بله دعا ده چې دوی دا وایي چې رب زموږ یقینا ته راجمع کوونکی د خلکو لیوم و داسې ورځې ته لا ریب فیه چې شک نسته په هغه ورځ کې. په دې دنیا کې خلک جلا جلا یي، څوک په یوه علاقه کې اوسي، څوک په بله علاقه کې، څوک مخکې تېر شوي دي، څوک وروسته پیدا کېږي. نو الله پاک د قیامت ورځ بیا داسې ورځ ده چې مخکیني وروستني او لرې و نږدې خلک دا ټول الله سره یو ځای کوي د حشر په میدان کې. لا ریب فیه چې شک نسته په هغه ورځ کې. نو چې شک نسته نو دا هم دعا ده، اصل کې عبارت مقدر دی. نو فلا تزغ قلوبنا بالزیغ، نو فلا تخزنا بالزیغ، نو چې په دې ورځ ته خلک را جمع کوې نو موږ د زیغ او کوږوالي د وجې مه شرمنده کوه په هغه ورځ، نو موږ د هغې ورځې د شرمندګۍ څخه وساته. ان الله لا یخلف الميعاد، یقینا الله مخالفت نه کوي د خپلې وعدې. قیامت وعده یې کړې ده، هغه به خامخا راځي. ان الذین کفروا، دا مسایل خو بیان سول چې د نصاراو جواب هم ورکول سو او د الله پاک توحید هم بیان سو چې د عبادت لایق صرف الله دی. نو اوس چې څوک دا مسلې نه مني د هغو دپاره د عذاب بیان الله کوي چې دوی ته به الله پاک په آخرت کې عذاب ورکړي، د جهنم فی الوجه به دا کسان، او بیا نه مال خلاصوی سي نه اولاد خلاصولی سي. ان الذین کفروا، تخفیف اخروي دی دا، یقینا کسان چې هغو کفر کړی دی لن تغني عنهم، لرې به نه کړي د دوی څخه، فایده به رانولي د دوی څخه اموالهم، مالونه د دوی، ولا اولادهم، او نه به لرې کړي د دوی څخه اولاد د دوی، من الله د طرفه څخه د الله د عذاب شیئا هېڅ شی، د الله د عذاب هېڅ مخنیوی به یې نه مال وکړي نه اولاد. و اولئک، او دا کسان هم دوی وقود النار، بلونکي دي د اور، وقود خاشاک او لرګي فیلوځي د اور دي، بلونکي دي د اور، په دوی باندې به اور د جهنم بلیږي. نه مال فایده ورکوي نه اولاد. مال او اولاد چې فایده نه ورکوي دا اصل کې کافر ته فایده نه ورکوي. ایمان والا که مال د الله د رضا دپاره خیرات کړي نو بیا فایده ورکوي، اولاد یې که دعاګانې ورته کوي چې دی مؤمن و نو بیا فایده ورته کوي، خو چې د سړي خپله عقیده غلطه وه نو بیا مال و اولاد فایده نه ورکوي. که دا بیا لفرعونه. اوس په دې آیت مبارک کې الله پاک د دنیوي عذاب بیان کوي د هغه چا دپاره چې د دغو عقیدو څخه د دې کتاب څخه منکر وي. که دا بیا لفرعونه، حالت ته دوی په شان د حالت ته فرعونیانو دی. آل فرعون د تابعدارو د فرعون دی. والذین من قبلهم، او دا هغه کسانو چې مخکې تر فرعونیانو رالل، کذبوا بآیاتنا، دوی دروغجن بللي وو زموږ آیاتونه. نو فاخذهم الله، راونیول دوی لره الله پاک بذنوبهم، په سبب د ګناهو د دوی. مخکیني کافران چې تېر سوي دي که فرعونیان دي که تر فرعونیانو مخکې د الله آیاتونه یې دروغ وبلل، نو الله پاک د دوی د ګناهو په سبب سره راونیول او تباه او برباد یې کړل. نو دغه خلک چې اوس د دې کتاب څه انکار کوي، دا کتاب دروغجن بولي یا مخکینی مسلې نه مني،
نو په دوی باندې هم داسې عذاب راتللی شي. والله شدید العقاب، الله دی سخت عذاب ورکوونکی. د الله د عذاب څخه بیا څوک ځان نشي خلاصولی او نه څوک ځینې پاته کېږي. که دا د آل فرعون حالت د دوی داسې دی لکه په شان د حالت د فرعونیانو. آل فرعون څه مراد تابعدار د فرعون دی. والذین من قبلهم، او هغه څوک چې مخکې تر فرعونیانو وو. من قبلهم یې قید ځکه ورسره ولګوئ چې د تورات تر نازلېدلو وروسته بیا په یو قوم باندې استیصالي عذاب نه دی راغلی. تورات چې کله نازل سو بیا داسې عذاب په هیڅ قوم باندې نه دی راغلی چې مکمل قوم دی مکمل امت دی تباه کړي. بیا استیصالي عذاب په دنیا کې نه دی راغلی. سوره قصص کې هم الله پاک فرمایلی دی چې ولقد اتینا موسی الکتاب من بعد ما اهلکنا القرون الاولی بصائر للناس، چې موسی علیه السلام ته موږ تورات هغه وخت ورکړي چې مخکینۍ پیړۍ موږ تباه کړلې. هلته آیت کې هم روح المعانی وغیره لیکلي دي چې وروسته بیا څوک ټوله خلک ټوله قوم نه دی په عذاب سره تباه شوی. دلته یې ځکه من قبلهم وویل کذبوا بآیاتنا فاخذهم الله بذنوبهم، راونیول دوی لره الله پاک سبب د ګناهو د دوی، نو دا خلک هم رانیولی شي. قل للذین کفروا، اوس الله پاک فرمایي موجوده کافرانو ته چې تاسې هم په دې مه مغروره کېږئ چې یو څو ورځې غالبه یاست، تاسې به هم ژر دی مغلوبه به شئ، د مؤمنانو په لاس سره هم کمزوري به شئ او بیا به جهنم ته ټوله راجمع شئ، او جهنم ډېر بد ځای دی چې ستاسې دپاره تیار شوی دی. قل للذین کفروا، ووایه کسانو ته چې هغو کفر کړی دی، دا موجوده کافرانو ته وایي ستغلبونه، ژر دی چې تاسې به کمزوري شئ، وتحشرونه، او ژر دی چې تاسې به راجمع شئ الی جهنم، و جهنم ته به ټول راجمع شئ. وبئس المهاد، او ډېر بد ځای دی. المهاد چې تیار شوی، دغه تیار شوی ځای. مهاد اصل هغه ځای ته وایي چې د میلمه دپاره یې سړی تیاروي. الله فرمایي چې ستاسې دپاره دا ډېر بد ځای دی، دا جهنم چې درته تیار شوی دی. دا موجوده کافرانو ته وایي. اوس سوال دا دی چې دا خو په اوس زمانه کې کافران غالبه دي، او الله پاک فرمایي چې کافرانو ته ووایه چې ژر دی تاسې به مغلوبه شئ. د دې جواب دا دی، دې آیت کې الله پاک هغه موجوده کافرانو ته ویلي دي، ټولې دنیا کافرانو ته نه. په هغه زمانه کې چې کوم موجود کافران وو هغو ته الله پاک وفرمایل چې تاسې به مغلوبه شئ. دا وعده الله پاک پوره کړله. مشرکین هم مغلوبه سول او ذلیل سول، او یهود و نصارا چې وه هغه هم ذلیله سول، او تر دې پورې کفار ذلیل او مغلوبه سول چې 90% مځکه د ټولې دنیا دا د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغله. د مسلمانانو حکومت په 90% دنیا باندې و. نو دا وعده الله پاک پوره کړله. او بیا په آخر زمانه کې بیا کافران مغلوبه کېږي، کله چې حضرت مهدي او حضرت عیسی علیه السلام راشي، بیا په هغه وخت کې بیا کافران مغلوبه کېږي. نو اوس دا سوال سړی نه کوي چې اوس ولې کافران غالبه دي. قل للذین کفروا، نو دا وعده الله پوره کړې ده او بیا هم پوره کېږي د اخره زمانه کې. وبئس المهاد، او ډېر بد ځای دی دا جهنم تیار شوی.